و شریک در سارا نشت زمارا با یک تنہائی اللہ یتا اللہ اللہ یتا اللہ و خلق کردیگار دا ہر چا مشکل کوشائے اللہ یتا اللہ اللہ یتا اللہ د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې موټو ستا بندگان یو ته مالک د محبت شایې الله یتا الله الله یتا الله و شریک در سارا نشته زمارا په یک تنهایی الله یتا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو غواړم چې په نننۍ خپرونه کې د صلې رحم یا د خپلولي پاللو په هکله وغږیږم. خپلوي پالل یو ربانی او یو الهی فرمان دی او پر ټولو مسلمانانو دا فرض دی چې خپلو منځونو کې دوی مقاطعه ونه کړي بلکې دوستانو سره او خپلوانو سره راشه درشه ولري. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قدسی حدیث ته پام وکړئ. الله رب العزت فرمایی زه رحمان یم هغه رحم دی. د هغه لپاره مې له خپل نوم څخه نوم اشتقاق یعنی د هغه لپاره مې نوم راواخیست. هر څوک چې ورسره وصل شي یا اړیکه ټینګه کړي زه ورسره اړیکه ټینګوم او هر څوک چې اړیکې ورسره پرې کړي زه هم له هغه سره اړیکې پرې کوم. یعنی څوک چې خپلوي پر ځای کړي او وی پالي الله رب العزت د خپل رحمت له مخې له هغه سره اړیکه ټینګوي. څوک چې خپلوي پرې کړي الله رب العزت له هغه څخه خپل رحمت پرې کوي. لکه مراهیسې چې الله رب العزت مخلوقات پیدا کړل خپل رحم یې په عرش باندې راځوړند او وی ویل پالونکي ربه دا د هغه چا ځای دی چې د اړیکو له پرې کېدا څخه تا ته پناه راوړي یعنی پناه غواړي. لوی الله جل علا شانه وفرمایل آیا راضي کیږې نه له هغه چا سره اړیکې ټینګې کړم چې له تا سره په اړیکه کې وي او اړیکې پرې کړم چې له تا سره اړیکې پرې کوي. رحم ورته وویل پروردګاره راضي شوه. نو اوس خویندو ورونو پلرونو ځوانانو تاسو ټولو ته خطاب کوم متوجه شئ چې ستاسو او ستاسو د دوستانو او خپلوانو ترمنځ څومره اړیکه او څومره راشه درشه ده او څومره ستاسو ترمنځ دښمني نفرت او کرکه ده. په دې باندې پوه شئ تاسو واورېدل هغه څوک چې خپلولي او دوستی پالي دوستانو او خپلوانو سره راشه درشه لري هغوی سره د الله رب العزت اړیکه او ارتباط ټینګ وي. اما څوک چې د خپلو دوستانو سره راشه درشه نه لري او د هغو سره خپلوالي نه پالي هغوی د په دې باندې پوه شي چې هغوی سره د الله رب العزت اړیکې او رابطه نشته. نو راشئ دا نفرتونه او دا کرکې لرې کړئ. دا جهنم د خپلو کورونو نه وباسئ جنت ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړئ. که ستاسو ترمنځ کم نزاکتونه یا څه خبرې لاندې وباندې شوي وي راځئ یو بل ته بښنه وکړئ. د محبت او د الفت او د شفقت غیږ یو بل ته خلاصه کړئ تر څو چې د الله رب العزت اړیکې زموږ سره ټینګې شي. الله موږ کامیاب د دنیا او د آخرت وګرځئ. آیا پوهیږئ چې ځینې وختونه موږ احساس کوو چې زمونږ له ژوند څخه رحمت لرې شوی، زمونږ له ژوند څخه سکون لرې شوی، زمونږ د ژوند څخه آرام لرې شوی.
دا ولې؟ ځینې خلک بیا داسې دي چې هغوی زمانه نیمګړې ګڼي، وخت نیمګړی ګڼي، په داسې حال کې چې موږ په خپله مقصر یو او زموږ د زمانې او د وخت تقصیر موږ په خپله یو. خپلولي او د کورنۍ ګرم نغري ته راوګرځئ او تر دې وروسته وګورئ چې دنیا به څومره خوږه شي. وخت هغه وخت دی، لکن دا وخت موږ په خپلو عملونو باندې په خپل ځان باندې تریخ کړی دی. راشئ د دوستي لاسونه یو بل ته ورکړئ، عفوه وکړئ، درګذشت وکړئ چې د الله رحمت ستاسو په کورونو باندې نازل شي او ستاسو کورونو نه الله په دنیا کې جنتونه جوړ کړي. او که دا نفرتونه وي بیا به رحمت د کم ځای شي، که دا کرکې وي او دا دښمنیانې وي نو بیا به رحمت له کمه شي. د قیامت په ورځ به ټول چوپ او غلي وي. الله رب العزت فرمایي په سورة مرسلات کې 15 او 16 آیت کې هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. الله رب العزت فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغو ته موقع ورکړی شي چې څه عذر وړاندې کړي. یوازینی څیز چې هلته به د الله رب العزت په حضور کې خبرې کوي هغه رحم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم به د قیامت په ورځ وایي ای زما پروردګاره له ما سره ظلم شوی، ای زما پروردګاره زه پرې شوی یم، ای زما پروردګاره ما ته آزار او کړاو راکړلی شوی. الله رب العزت به ورته وفرمایي آیا راضي کیږې نه پر دې ورځ له هغه چا سره اړیکې ټینګې کړم چې له تا سره یې اړیکې ټینګې کړې وي، او چا چې ته پرې کړی له هغه سره اړیکې پرې کړم. هغه وخت چې د صراط پول پر لاره تیریږي، رحم او امانات دواړه به د صراط د پول پر شاوخوا ولاړ وي. رحم به وایي ای زما پروردګاره له دې ځایه څخه دې نه تیریږي تر څو زما حق را نه کړي. کله چې یو څیز وینئ چې الله یې په اړه خبرې کوي او پر هغه تاکید او ټینګار کوي نو په دې باندې پوه شه چې د امت د غورځنګ، پاڅون، کامیابي، سرلوړي او ساتنې په اړه تر خپلې شاوخوا ډیر غټ خیر او اجر لري. راشئ یو بل ته د دوستي، د محبت او د الفت لاسونه ورکړئ. که ستاسو په کورنیو کې تاوتریخوالی چا سره خبرې نه کوئ هغو باندې سلام وکړئ تر څو چې د الله رابطه تاسو سره ټینګه شي. که په خپلو دوستانو کې، ترونو کې، د تره زمنو کې، ماما زمنو کې یا نورو اقاربو کې ستاسو ترمنځ څه مشکلات وي راځئ یو بل ته بښنه وکړئ. د الفت او د شفقت غېږ یو بل ته خلاصه کړئ تر څو چې د الله رب العزت اړیکې له تاسو سره ټینګې شي او د الله رحمت پر تاسو باندې لازم شي. نو تاسو ته وایم ای لویو کورنیو څه به وشي که چیرې د کورنۍ په راغونډولو پیل وکړو؟ کوم یو خنډ شتون لري چې ځینې ځوانان د کورنۍ له لویانو څخه یو کس ته ورشي چې په کورنۍ د تاثیر لري تر څو کورنۍ سره راغونډه کړي؟ کم خنډ وجود لري چې نومونه یادداشت شي؟ ولې د اختر مراسم، د کورنۍ د راغونډېدلو لپاره ملاقات او د کورنۍ کتنې ونه اوسي، نه یوه ړنده او نالیدونکې کتنه بلکې د محبت، الفت او د شفقت کتنه. ځینې کورنیو ته زه اوس هم حیران یم او د هغو په حال باندې زه اوس هم تعجب کوم چې د اختر مبارکې ورځې چې د مینې ورځې دي، د الفت ورځې دي، د دوی ترمنځ بیا هم دښمني او تاوتریخوالی موجود دی. د اختر په ورځو کې دوی هم د یو بل پوښتنه نه کوي د الله رحمت د کوم ځای شي. نه راځئ د اختر مبارکې ورځې د کورنۍ د راغونډېدلو لپاره د ملاقات او د کتنې ورځې مقررې کړئ تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. زه د رسمي کتنو په اړه چې د ځینو کورنیو د راضي کولو لپاره ترسره کیږي خبرې نه کوم. زه د دین او قرآن کریم په اړه خبرې کوم. هیڅ یو آسمانی دین نه موندل کیږي مګر دا چې د خپلوي پاللو او صلت رحم په اړه یې خبرې کړې نه وي او پر هغې ټینګار او سپارښتنه نه وي کړې. نو تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، ځانونه او بچیان مو له هغه ښکلي څیز څخه چې د کورنۍ د راغونډولو خاطرات پکې دي مه محروموئ. د کورنۍ راغونډول یوه بیلګه او بېسارې شیریني او خوږه ده، خو تر اوسه موږ پرې نه یو پوه شوي بلکې ژوند په نفرت او په کرکه کې تیریږي.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې پر الله او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري نو د خپله خپلولي دې پر ځای کړي نو خپله خپلوي پالل دې پر ځای کړي د عرفې په ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دعا لپاره راغونډ شول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې خپله خپلوي پرې کړې زموږ په منځ کې دې نه کیني ځکه په کوم قوم کې چې صلې رحم نه وي رحمت پرې نه نازلیږي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه یو سړی ولاړ شو او تر لږ ځنډ وروسته بیرته راوګرځېد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چیرته وی ویل ای د الله رسوله زما یوه ترور ده خاله مې ده چې کلونه کلونه مې له هغې سره اړیکې پرې کړې وي کله مې چې تا نه دا خبرې واورېدلې ورغلم لاس مې ورښکل که تر څو له ما څخه راضي شي نو زما خاله او زما ترور وژړل ما هم د هغې د ژړا له امله وژړل هغې وویل چې الله جل جلاله دې ما تا او ستا مور وبخي بیا د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي راځه زما تر څنګ کښېنه بل سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې د الله رسوله یوه کبیره ګناه مې کړې آیا کولی شم چې توبه وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا مور لري هغه سړي ورته ویلې نه د الله رسوله مور مې وفات شوې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل آیا ترور لري یعنی خاله لري هغه ورته ویلې هو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لاړ شه له هغې سره نیکي وکړه الله رب العزت تا بخي آیا تر دې هم نور واضح احادیث او آیتونه غواړئ ستا په نظر څوک حرکت کولی نشي له ځوانانو څخه به څوک ووایي زه به مې د خپلې کورنۍ ځوانان راغونډ کړم راځئ چې راغونډ شو په ګډه سفر وکړو په ګډه قرآن کریم ولولو او په ګډه باندې د الله رب العزت عبادت وکړو تر څو چې د الله رب العزت رحمت په موږ او تاسو باندې نازل شي په تاسف سره باید ووایم اوس مهال زموږ په هیواد کې هر څه نیمګړتیاوې لري سمه ده ځینې څیزونه زموږ په لاس کې نشته او د حکومتونو او دولتونو په واک کې دي مګر هغه څه چې موږ ته پاتې دي او کولی شو زموږ کورنۍ او خاندان دی نو راځئ د خپل د کورنۍ په راغونډولو باندې د خپلو دوستانو او د خپلو اقاربو په راغونډولو باندې پیل وکړو تر څو چې د الله رحمت پر موږ نازل شي او د الله رب العزت اړیکه زموږ سره ټینګه شي کله چې ستاسو اړیکې له الله سره ټینګې شوې بیا به الله رب العزت تاسو په هغو لارو باندې روانوي چې هغه د کامیابي او د سرفرازي لارې دي اما که دوستانو سره راشه درشه نه وي د صلې رحمي پالل نه وي خپلولي پالل نه وي نو په دې صورت کې بیا اړیکې الله سره شلیږي او اړیکې شیطان سره ټینګیږي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي نور به واورو قدرمنو اورېدونکو خو تیاوې د مینه وروسته سپوږمۍ او ستوري دستا امر تا ګوري دستا امر تا ګوري دستا امر تا ګوري یا رب ته حاکم د دې دنیا او د عقبای الله یې تا الله یې الله یې تا الله یې و شریک در سارا نشته زما رب یې تنها یې الله یې تا کردیگر دا ہر چا مشکل کو شائے اللہ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ تاسو نبوي کورنۍ ته وګورئ پرته له دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اسلام د څرګندولو امر شوی و لکه چې الله رب العزت ورته فرمایي فاصدع بما تؤمر نو ای پیغمبره د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه تاسو وګورئ خبره له چا او له کومه ځایه الله راپیلوي الله له کورنۍ څخه راپیلوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي وانذر عشیرتک الاقربین ای پیغمبره خپل ډېر نږدې خپلوان دې وویروه د الله وحدانیت ورته بیان که د الله د عذاب نه یې وویروه
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ راغونډوي، هغوی ته اسلام وړاندې کوي، ابولهب راځي او د هغه راټولېدنه ګډوډوي. تر دې وروسته یو ځل بیا کورنۍ راغونډوي او هغوی ته وایي په الله قسم که چیرې ټول خلک بېلارې کړم لکه څنګه چې تاسو وایئ تاسې نه بېلارې کوم. په الله قسم که چیرې ټولو خلکو ته دروغ ووایم لکه چې تاسو وایئ تاسو ته دروغ نه وایم. ای صفیې دا د رسول الله ترور ده، ځان دې له اوره وژغوره. ای عباسه دا د رسول الله تره دی، ځان دې له اوره وژغوره. ای فاطمې چې د رسول الله لور ده، ځان دې له اوره وژغوره. زه ستاسې لپاره هیڅ کار کولی نشم، یوازې یو رحیم وجود لري چې هغه تر و تازه کوم. تاسو ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف ته چې هغه د خپل کورنۍ په راغونډولو باندې شروع کوي. او الله رب العزت دا هم ورته وایي وانذر عشیرتک الاقربین. د رسالت په پای کې هم قرآن کریم نازلیږي. سورة شورا 10 آیت وګورئ. الله فرمایي قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه پر دغه کار باندې له تاسې څخه د څه اجورې غوښتونکی نه یم، البته د خپلولي مینه هرومرو غواړم چې د خپلوانو ترمنځ مینه وي، محبت وي، الفت وي او شفقت وي. د ابولهب 2 زامنو ته عتبه او عتیبه ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل 2 مبارکې لورګانې ورکړې وي، یوه رقیه او بله ام کلثوم. ابولهب د کینې له مخې د خپلو زامنو ته امر وکړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګانو ته طلاق ورکړي، او د قریشو په منځ کې دا خبره خپره کړه چې هیڅوک دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له 2 لورګانو سره واده نه کوي. قریشو دا هم ومنله. تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو که چیرې ستاسو د نږدې خپلوانو څخه څوک له تاسو سره دا کار وکړي تاسو به ورسره څه وکئ؟ اوس ګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي. د مکې مکرمې د فتح په ورځ محمد رسول الله ته وګورئ. اوس پوښتنه کوي چې زما د کاکا زمن عتبه او عتیبه چیرته دي؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تره دی، هغه وایي ای د الله رسوله زه هغوی ستا خواته راولم. عتبه او عتیبه په داسې حال کې چې لرزېدل راغلل وی فرمایل رسول الله ورته وفرمایل ای زما د کاکا زمنو که خلکو ته دروغ ووایم تاسې ته دروغ نه وایم. په الله قسم که خلک بېلارې کړم تاسې نه بېلارې کوم. په الله قسم د خیر له څیز پرته ستاسې لپاره بل څیز نه غواړم. زه تاسې ته اسلام وړاندې کوم. هغه دواړه کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې اوري هغوی څه وایي؟ نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لاسونه ونیول او د کعبې پر لور یې بوتلل. عمر بن خطاب وایي ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې د هغوی لاسونه یې نیولي دي، خپل مبارک مخ پر کعبه کېښود، مبارکه ګېډه یې ورپورې ونښلوله او ویې فرمیل ای زما پروردګاره عتبه او عتیبه ته سمه لار وښیه، زما د کاکا زامنو ته لارښوونه وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله مې چې مخونو ته وکتل ما یې هدایت په مخونو کې ولید. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. هغه خپلوانو سره د تره زامنو سره او دوستانو سره رابطه نه کټ کوي. هغوی څه کوي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغوی په وړاندې څه کوي؟ د راشئ قدرمنو اوریدونکو، خپلو دوستانو سره دوستي وپالئ، د خپلو اقاربو سره دوستي وپالئ، راشه درشه ولرئ تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي او د الله رب العزت رحمت زموږ په کورونو باندې نازل شي. د مکې مکرمې د فتح په ورځ ابو سفیان له لرې څخه راځي. هغه ابو سفیان چې کلونه کلونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې جنګ کړی. نو د ابو سفیان مخې ته حضرت علی کرم الله وجهه راځي. ابو سفیان حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي اوس نو له محمد سره به څنګه او څه ډول مخ شم؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمایي کله چې هغه ته ورغلې هغه څه ورته ووایه چې د یوسف ورونو حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام ته ویلي ول. د یوسف علیه الصلاة والسلام ورونو یوسف علیه الصلاة والسلام سره څومره ظلم وکړه، خو کله چې مخامخ کیږي ورسره د یوسف علیه السلام ورونه یوسف علیه السلام ته څه وایي؟ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. په الله قسم چې تا ته الله پر موږ فضیلت در بخلی او په رښتیا چې موږ خطاکاران.
ابو سفیان حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي که زه دا خبره وکړم آیا دا کومه ګټه لري؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمیل هو. ابو سفیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. نن پر تاسې کومه پړه نشته، الله دې تاسې ته بښنه وکړي، هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی ذات دی. وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته. موږ خو ټوله ورځ د غچ او د انتقام اخیستلو په سوچ او فکر کې یو. کله م بښنه په خپل زړه کې ونه ګرځوله، کله م عفوه په خپل زړه کې ونه ګرځوله چې دوستانو او اقاربو لپاره بښنه وکړو، هغوی ته د مینې، د محبت او د الفت لاسونه ور اوږده کړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه کرامو سره ډیره مینه درلودله، مګر له خپلې کورنۍ څخه یې ځینو دوستانو سره بل ډول مینه کوله. جعفر بن ابي طالب او زید بن حارثه د موته په غذا کې شهیدان شول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر جعفر رضی الله تعالی عنه داسې ژړا کوي چې هیڅ ساری او بیلګه نه لري. ابو عبیده بن حارث بن عبدالمطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی د بدر په غزوه کې شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ژاړي او ورسره فرمایي ای خدایه زه تا شاهد نیسم چې ابو عبیده بن حارث وفا وکړه. د احد په غزوه کې کاکا سید الشهدا حمزه بن عبدالمطلب شهید کیږي. رسول الله ژاړي. د خندق په غزوه کې علی کرم الله وجهه له عمر بن عبدود سره مقابله کوي. عمر هیڅ کله مات شوی نه دی. رسول الله دعا کوي او فرمایي ای خدایه ابو عبیده بن حارث چې زما له کورنۍ څخه و راڅخه دې واخیست، ای پروردګاره د احد په ورځ دې حمزه چې زما له کورنۍ څخه و راڅخه دې واخیست، ای الله علی بن ابي طالب زما له کورنۍ څخه دی، ما یوازې مه پرېږده، ته د وارثانو بهترین یې و انت خیر الوارثین. رسول الله وایي د بدر د غزوې پر ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاکا عباس بندي کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې په اوږدو کې ویښ دی، نه ویږده کیږي. ورته ویل کیږي ای رسول الله ولې نه ویده کیږي؟ رسول الله فرمایي د عباس فریاد زما په غوږونو کې دی. آیا شونې ده چې له کورنۍ سره دې په دې ډول مینه وکړې؟ نو په موږ ټولو غټو او وړو په نارینهو او په ښځینهو باندې یو مسؤلیت دی، یو قرآني او یو رباني امر چې د قیامت په ورځ له موږ هر یوه څخه یې پوښتنه کیږي د کورنۍ د راټولولو لپاره دې څه وکړه؟ دا پوښتنه به الله درنه کوي. هڅه دې وکړه. تا ته وایم خورې د کور خویندې دې راټولې کړه لکه څنګه چې رسول الله امر کړی. آیا د غذا او یا د روژه ماتي لپاره دې هغوی ته دعوت په ورکولو سره کورنۍ او خپلې خویندې راټولې کړې؟ موږ هیڅ نه دي کړي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې په موږ فضل وکړي تر څو چې د الله رحمت په موږ باندې نازل شي. بیا هم ستاسو د یو مسلمان ورور په صفت تاسو ته سپارښتنه کوم چې دښمني، نفرتونه او کرکې او انزوا پرېږدئ. راځئ د الفت، د محبت او د شفقت غېږ یو بل ته خلاصه کړئ، یو بل ته بښنه وکړئ، راټول شئ چې اړیکې د الله سره ټینګې شي او د الله رحمت په موږ او تاسو باندې نازل شي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. عالم یہ ہم خابر یہ رحمان رحیم قادر یہ رحمان رحیم قادر یہ رحمان رحیم قادر یہ کو تور تور شو بندے قادر دس بن صحابہ یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ وہ شریک در سارا نشت زمارا بیک تنہا یہ اللہ اللہ وہ خلق کردیگار دا ہر چا مشکل کوشائے اللہ دوست بندہ گانیو زوانان کا بوڑا گانیو زوانان کا بوڑا گانیو زوانان کا بوڑا گانیو دستا بدر کے جاڑو تزمون غنی مولا یہ اللہ یہ وہ شریک در سارا نشت زمارا بیک
یک تنها یہ اللہ یک اللہ یہ اللہ یک اللہ یہ او خلے کا کردیگار دا ہر چا مشکل کوشا یہ اللہ یک اللہ یہ اللہ یک اللہ یہ دستا عجز بندایم بستا تب سجدایم بستا تپو سجدایم بستا تپو سجدایم زما عبدالجلیل توحید یارت دزل دعوائے اللہ یک اللہ یہ اللہ یک اللہ یہ و شریک در سارا نشت زمارا با یک تنها یہ اللہ یک اللہ یہ اللہ یک اللہ یہ و خلے کا کردیگار دا ہر چا مشکل کوشا یہ اللہ یک اللہ یہ اللہ یک اللہ یہ